اکثر زموږ رګونه وپړسیږي او د صورتحال ته څه ویل کیږي؟ آیا تاسو د دې نه خبر یې چې د دې مسلې نوم څه دی؟ تاسو ته د دې پته شته چې په یورپ کې داسې هوټل هم شته چې هغه نه دیوالونه لري او نه چت او د دنیا زیاتره جهازونو رنګ سپین ولري. دغه رنګ سړی ګوته په خوله پاتې کولو معلوماتو لپاره دغه ویډیو اخره پورې وګورئ. حقیقت نمبر 1، لکه څنګه چې موږ ته پته ده په دې دنیا کې روزانه دنیا حادثې کیږي. داسې قسمه حادثه کې یو نه یو ګاډی راشي او بل ګاډی ووهي او لاړ شي. د دې صورتحال نه ځان بچ کولو لپاره ساینسدانان لګیا دي په موټر کار کې یو ښه اډوانس ټیکنالوژي انسټالوي. ملګرو په کال 1920 کې یعنی 1920 کې چې کله د موټر کارو اکسیډنټونه زیات شول نو هغه کمپنۍ د دې لپاره کومه تیاری وکړه د دې اورېدو نه پس په تاسو حیرانه پاتې شئ. په 1920 کې موټر کار کمپنۍ په دغه موټر کارونو کې داسې قسمه یو ټیکنالوژي واچوله چې یو خاص لیمټ سپیډ نه پس به دغه ټیکنالوژي انسان خوږولو په ځای بچ کوو. تاسو په دې حیرانه شئ چې هغه وخت کې دغه ټیکنالوژي ډېره اډوانس شمارل کېده. حقیقت نمبر 2، که زه تاسو نه تپوس وکوم چې اوبه څښلو ټولو نه نوموړی انداز د کم ځناور وي، که ستاسو خیال وي چې دغه ځناور چې دی هغه هاتي دی نو تاسو بالکل غلط یې. خو په تاسو کې به یو داسې انسان نه وي چې هغه به د هاتي نه بغیر د یو بل ځناور سوچ لري. خو د ستاسو سوچ په هغه وخت بدل شي چې کله تاسو سپی ووینئ چې هغه په کم انداز اوبه څښي. سپي د نورو ځناورو او انسانانو په شان د خپل ویکیوم پایپ په ذریعه نه بلکې د خپلې ژبې په ذریعه باندې اوبه څښي. تاسو به په دې باندې هم حیرانه شئ چې په ټول ځناورو کې دغه کوالټي صرف او صرف په سپي کې الله تعالی ایښې ده. حقیقت نمبر 2، چې کله یو جینۍ او هلک یو بل خوښوي نو دوی یو بل ته ګلاب ورکوي. خو په جاپان کې یو داسې رسم موجود دی چې کله یو جینۍ یو هلک خوښوي نو هغه هلک نه د شرټ دغه بټن غواړي. د دوی دا خیال دی چې دغه بټن چې دا د زړه زیاته نږدې وي. هلکان دغه بټن لرې کولو نه پس جینۍ ته ورکي. حقیقت نمبر 4 یعنی فیکټ نمبر 4، یو ځلي یو زنانه د هغې 2 بچي وو نو د یو بچي مرګ وشي یعنی یو بچی مړ شي. د دې اثر په بل ماشوم باندې ډېر زیات وشو. هغه ماشوم به ضد کو، خپل مور ته به ویل چې هغه خپل ورور سره لوبې کول غواړي. مور د خپل زوی ضد پوره کولو لپاره یو ډېر کریټیو کار وکړو. تاسو به حیرانه په دې شئ چې دغه مور د خپل مړ شوي زوی قبر سره د بل زوی لوبو دپاره د شګو یو بکس جوړ کو چې که هغه که خپل رور سره لوبې نشي کولی نو د هغه نږدې خو به وي. فیکټ نمبر 5، د مکډونل نوم خو به تاسو اورېدلی. زیاتره کتونکو کې به دا د هغوی فیورټ فاسټ فوډ هم وي. چې کله تاسو د مکډونل مارکیټینګ سټریټجي واورئ نو تاسو په دې باندې حیران او پریشانه شئ. څو کاله وړاندې د مکډونل مالکانو ته یو څو بیج یعنی تخم ملاو نو دوی دغه تخم چې دی د هایوې غاړې ته ولګاو. د دې باره کې چاته هم ونه وی بلکې د دغه ځای مالک چې دی هغه هم په دې باندې خبر نکو. کله چې دغه ګولډن ګولونه پیدا شو نو د هغې باره کې هر چاته پته ولګېده. کله چې د دې پلاټ مالک دغه بوټي کټ کولو غوښتل نو حیرانګۍ خبره دا ده چې دا ګلونه چې په کیلیفورنیا کې دومره نایاب وو چې د دې کټ کول خو لرې خبره دې ته لاس ورړل چې دي هغه هم ممکن نه. نن دغه ګلونه په هغه ځای کې په فری کې د مکډونل اډورټایزمنټ کوي. فیکټ نمبر 6، یو ځل د یو زنانه سره پټ کم ته چې پالتو ځناور ویل کېږي هغه هم مار سره به دغه ښځې ډېره زیاته مینه کوله. په بدلې کې به دغه مار هم خپلې مالکې سره ډېره زیاته مینه کوله. دغه مار تقریبا 4 میټره اوږد و او ډېر زیات صحتمنده هم و. نو یو ځل دغه مار چې دی خوراک پرېښو، یو هفته پورې دغه مار وږی او ډېر زیات کمزوری هم شو. نو مالک یې دغه مار چې دی ډاکټر ته بوتلو. ډاکټر د دې مار مالک نه تپوس وکړو چې آیا دا مار چې دی دا تا سره وده کېږي؟ آیا کله چې ته ودی نو دا ډېر په دهان تا ته ګوري؟ آیا کله چې ته ودی او یا دا مار ودی نو دا تا سره ځان نږدې کوي، ځان جوختوي؟ دې ښځې د دې ټول سوالونو ځواب چې دی په او کې ورکړو. په دې باره کې ډاکټر د زنانه ته یو عجیبه خبره وکړه چې تا ته پکار دي چې دغه مار چې دی یو چړیاګر ته ولیږي، ځکه چې دا مار اوس ستا خوړلو لپاره پلان تیاروي. دې وجې نه دا تا سره ځان جوختوي چې د ستا سایز اندازه کوي او ځان اوږې ساتلو لپاره لګیا دی چې خپل خېټه کې ستا خوړلو دپاره ځای جوړ کړي. دې حقیقت نه دا خبره په ډاګه کېږي چې کم خلک زموږ خوا و شا اوسېږي ضروري نه ده چې دا زموږ رشته دار وي یا مخبلي. وخت راتلو باندې دغه خلک تا ته نقصان هم درکولی شي. دې دپاره هر وخت ځان تیار ساتئ.
فیکټ نمبر 7 زموږ رګونه یو سمارټ سیستم لاندې کار کوي. دغه رګونه اکسیجن ملاودو نه پس کار کوي. په عام توګه خلک د دې رګونو باره کې سوچ نه کوي چې کله دغه رګونه سرمنې نه بهر راوپړسېږي نو بیا د اړخته توجه ورکوي. نن به موږ په دې باره کې څه معلوماتو باره کې خبره کوو. کله چې دغه رګونه راوپړسېږي لاس نه را بهر شي نو دا ولې؟ اصل کې دغه رګونه دغه شان پړسېدل چې دي دا څه د حیرانتیا یا د فکر خبره نه وي، خو کله کله دا یو مخصوصي بیماری اړخ ته هم اشاره کوي. زیاتره د دې وجوهات قدرتي وي. رګونه په هغه انسان کې زیات پړسېږي چې هغه رنګ تور نه او بدن کمزوري کېدلی شي. دا هم کېدای شي یو وجه. عمر تېرېدو سره سره کله چې د سړي عمر سیوا کېږي نو سرمنې دننه د چربي لیر کمزوري کېږي. د دې په نتیجه کې دغه رګونه چې دي راپړسېدل شروع شي. د دې وجه هم دغه ده چې زیاتره مشران خلکو کې دغه رګونه ډېر زیات ښکاري. یو دلچسپه خبره او حقیقت دا هم دی چې یو څو خلکو کې قدرتي توګه باندې دغه رګونه ښکاري. ورزش هم یو وجه کېدلی شي. ورزش دوران اچانک رګونه راپړسېدل چې دي دا خبره عامه ده. کله چې سړی ورزش کوي یا مزدوري کوي د دوران هم دغه رګونه رابرسېره شي. ورزش نه پس چې کله انسان جل چې دی هغه خپل واپس ځای ته لاړ شي نو دا رګونه چې دي هغه هم بیا نه ښکاري. کمزوري خلکو کې دغه رګونه چې دي په دې کې د چربۍ لیر چې دی هغه هم کمزوري وي. په دې وجه باندې دغه رګونه زیات ښکاره کېږي. زیاتره حالاتو کې د رګونه راپړسېدل چې دي دا یو عام معمول دی او دا صحتمنده خلکو نښه هم وي. دې دپاره د فکر کولو څه خبره نشته، خو کله چې کله دا ستا رګونه راوپړسېږي دې دوران چې په سینه کې ستا درد کېږي، په ساه اخیستو کې مشکلات، رګونو سره نږدې چې پړسوب وي نو پکار دی چې سړی ډاکټر ته لاړ شي، ځکه چې دا د یو څو بیماریانو اشاره هم کېدلی شي. فیکټ نمبر 8 ملګرو د سیلګرۍ شوقین خلک چې دي هغو دپاره د سمندر ساحل چې دی یو ډېر دلچسپ ځای وي. په دنیا کې یو نه یو ښایسته ساحل موجود دی چېرته چې هر کال په لکونو سیلګري ځي او مزې اخلي. د امریکې ریاست هوایي کې یو داسې ساحل هم شته چې د هغې شګې چې دي هغه سرې دي، خو کله چې دغه شګې په لاس کې ونیسي نو دا بیا شنه زرو کې بدل شي. اصل کې نن نه 50 زره کاله وړاندې دغه ساحل سره نږدې لاوه چې دا هغه پړسېدلې وه، د کوم په وجه چې په ټول ساحل باندې دغه شنه وړه وړه ذرات چې دي پیلاو شو نو دغه ساحل چې دی دا شین رنګ ته بدل شو. فیکټ نمبر 10 ایلن مسک یو داسې نوم دی چې د هغه نوم اورېدو نه پس سړی دا سوچ لري چې دنیا کې څه هم ناممکنه نه دي. هغه که مریخ کې اوسېدلی یا د بغیر ډرایوره ګاډي کې سفر کولی. په اسان الفاظونو کې که وویلی شي نو دا فلمي دنیا حقیقت ته بدلونکی یو ذهین سړی دی. نو دغه سړي یو نوې ټکنالوژي راوستې ده کوم ته چې نیورولینک ویلی کېږي. دا به یو ورکوټی غوندې چپ وي کوم چې ته لګولو نه پس مازغو کې دننه د خپل پسند سندره اورېدی شي. فیکټ نمبر 11 ملګرو تاسو به زیاتره بهر تګ کوئ، چکر ته به ځئ او په هوټل کې به شپې هم کوئ. که زه تاسو ته وایم چې دنیا کې یو داسې هوټل هم شته چې د هغه نه دیوالونه شته او نه چت، نو تاسو به زما خبره باندې یقین کوئ چې تاسو بغیر څه د پرایویسي په دې هوټل کې شپه کوئ. بالکل نه، خو په سویزرلینډ کې ملګرو یو داسې هوټل هم شته چې هغه نه دیوالونه لري او نه چت. هلته به تاسو کلا او اسمان لاندې شپه کوئ. تاسو به دا سوچ کوئ چې هغې هوټل ته به څوک ځي، خو حقیقت دا دی چې هغه هوټل کې کمره میلاوېدل څه اسانه خبره نه ده. اوس هم 9000 داسې خلک دي چې هغه په ویټنګ لیست باندې دي چې کله به د دوی نمبر راځي او دغې هوټل کې به شپه کوي. فیکټ نمبر 12 ملګرو اوس په دې باندې خبره کوو چې د هوایي جهاز رنګ سپین ولې وي. دراصل د دې په شا باندې ډېر لویه وجوهات دي، زیاتره نه به تاسو خبر هم نه وای. جهاز سپین رنګ کې کولو مقصد ټولو نه لویه وجه ګرمۍ نه بچ کول دي. جهاز زیاتره په اسمان کې په نور لاندې وي. په جهاز باندې ډایرکټ نور ورځيږي کوم ته چې الټراوایلټ ریز ویلې کېږي، کوم نه چې ډېره زیاته تیزه ګرمي پیدا کېږي. په داسې کې سپین رنګ جهاز د ګرمولو نه بچ کوي. سپین رنګ یو ښه ریفلیکټر ویلې کېږي. دا د نور کرنې 99% ریفلیکټ کوي. د نه علاوه په سپین رنګ باندې که معمولي مدې داغ هم راشي یا نشان راشي نو هغه ښه طریقې سره ښکاري. د نور رنګونو په نسبت د سپین رنګ وزن چې وي هغه هم ډېر زیات کم وي. همدغه وجه دا چې زیاتره جهازونه چې دي د هغې رنګ سپین وي. ملګرو دې سره ماته راکړه اجازت. د خپل ځان خیال ساتئ، د خپل کوروالو خیال ساتئ، د خپل خواوشا خلکو خیال ساتئ. الله حافظ.